الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د اسلام او ساینس درسونو په لړۍ کې مونږه 15 درسونه مخکې وړاندې کړي وو چې د قرآن عظیم شان د مختلفو آیاتونو تشریح او توضیح مونږ د ساینس او د علومو په رڼا کې کړې وه او مختلف موضوعات هم هلته څېړلي وو. نننی یا اوسنی درس زمونږ د دوه شیانو په باره کې دی. یو د ځمکې جوړښت او بیا د هغې حرکتونه چې کوم یو دي کوم حرکتونه لري، او بل د تغییر د موسمونو چې دا 4 فصله راځي، شپه ورځ لنډیږي اوږدیږي، دا څه قسم تر هغه کېږي. دا به انشاءالله په دې باره کې مونږ بحث کوو. مخکې هم څه اشارې ورته شوي دي، خو نن موضوع به انشاءالله ډېره زیاته په همدې کې چې دا موسمونو کې څنګه تغییر، څنګه تبدیلات او د ځمکې حرکات ته دې باره کې مونږ تر اوسه څه درس نه دی کړی. د ځمکې د جوړښت او د تشکیل په باره کې مونږ څه خبره نسبتا مخکې یاده کړې وه. نو اوس راځو دې خبرې ته چې مونږ تقریبا دا خبره تکراري مخکې شوې ده چې د کائناتو خلقت یا تخلیق چې کوم یو دی، دا 4 زره میلیارده کاله مخکې 4 زره میلیارده کاله مخکې دا شوی تشکیل شوی ده. 4.5 زره تقریبا 4.5 زره میلیارده کاله دا شوی ده. او په دې کې د هغې نه وروسته بیا سپوږمۍ، ځمکه او دا شیان په همدې هغه کې پیدا شوي دي. نو د ځمکې په باره کې موږ مخکې خبره کړې وه چې ځمکه د اول د ابتدا د جوړښت او یا د تشکیل په زمانه کې ګرمه وه. بیا وروسته د ډېر طویل او حرکت نه وروسته چې د فضا سره په فضا کې د کوم حرکت کولو نو ورو ورو یخېدله. د یخېدو په نتیجه کې د ځمکې قشر منځته، یا موږ تاسو چې د ځمکې پوخ ورته وایي یا د ځمکې پوستکی یا کړست ورته ویل کېږي، دا ورو سړېدو بالاخره دا جامد شو. ځکه هر شی چې څومره سړېږي هغونه جمادت طرف ته راځي، جمادوالي طرف. نو دا هم داسې دا بیروني قشر چې کوم یو دا جامد شو. دې په باره کې موږ مخکې خبره کړې وه چې دا په ابحارو کې یا په د بحرونو سمندرونو کې دا تقریبا د قشر د دې 15 تر داسې شاوخوا کیلومتر پورې پنډوالی تکنس لري. او کومې چې ځمکې سطح هوارې سطحې دي په هغې ځای کې تقریبا د 10 او د 40 کیلومترو په منځ کې د تکنس یا د دې ضخامت او پنډوالی دی. او دغسې په دې غرونو کې چې کومې غټې سلسلې د هغې لاندې د دې ضخامت او تکنس چې د تقریبا د 80 تر 100 کیلومترو پورې شاوخوا ته راځي. د ځمکې قطر چې کوم یو دی تقریبا اوسطا 12 زره کیلومتره راځي. قطر چې په اوږدوي په قره کې حساب کې دا قطر شو. شعاع تقریبا راځي 6 زره شاوخوا 6,200 مختلف کتابونو مختلف هغه لیکلي، خو 6 زره شاوخوا وبولئ د اندازې شعاع ده. د مرکز د ځمکې نه تر سطحې پورې دا شعاع ده، چې ټول کې بیا قطر راځي. نو قطر 12 زره چې هغې نیمایي کتابي خبره ده، 6 زره لاندې باندې دا راځي. ځمکه چې کوم یو دا مکمله کوروي نه ده، بلکې د پیاز د هغه په شکل دا چې دغه منځ لږ داسې وتلی غوندې دی او دا چت دغسې لکه د الله چې ګورې چت غوندې دی، دا چې هغه دی. نو د پیاز د غوټې په شان باندې دا چې د قطبونه یې لږ داسې ننوتې غوندې غالبا داسې فکس اندازه ځینې علماو لیکلي چې 42 کیلومتره دواړه قطبونه کم دي شویه، یعنې په قطبونو کې کمه ده شعاع په دا منځ کې دا کوم یو چې بیخي منځ دی، لکه دا
استوا د خط په حساب سره د زیاته د 240 یعنی هغه ته 240 کم ده. نو چې 240 حساب کې نو دا بیخي کوروي کوي خو بیا باید ټوله مکمله شعاب دی او شانته وي. نو چې کوروي نه ده د هغه په شکل بیزویم نه ده بلکې د پیاز د غوټي په شان باندې چې خودونه داسې چت شوي غوندې دي. 240 کیلومتر دواړه خودونه کم غلري او شوای کمه ده. نو دا د پیاز د غوټي په شان باندې داسې فکر وکړئ چې داسې شکل لري. بیا مونږ ویل چې دا 3 طبقو نه جوړه شوې په کلي لحاظ باندې 3 طبقې. یو قشر دی چې دا کراست په نامه سره ارت کراست، د هغې نه وروسته منټل طبقه ده. مونږ ویل چې دا خپله قشر چې کوم یو دی دا فرق لري د یو نه حسابوي تر 100 پورې په دې منځ کې مختلف ځایونو کې مختلف پنډوالی او ضخامت تکنس لري. بیا د هغې نه وروسته دویمه طبقه چې د منټل 2900 شاوخوا کیلومتر د پنډوالی دی او لاندې هسته چې کوم یو ده هغې تکنس یا ضخامت او پنډوالی دا تقریبا 3.5 نو 3.5 او 3 چې یو ځای کې 3.5 4.5 5.5 6.5 خو دلته پکې 29 دا راځي نو تقریبا داسې 3.5 شاوخوا دا هسته شوه چې کې 201 دی او دا 1200 څو پکې بل راځي نو 3.5 شاوخوا تقریبا راځي. نو دا په مجموع کې 3 طبقې شوې. بیا که جزئیاتو ته لږ لاړ شو نو هغه دا شو چې هسته بیا په 2 برخو ویشل شوې دی. یو مرکزي هسته چې جامده ده مکمله هغه 12.5 کیلومتر ضخامت لري. بیا پسې بیروني هسته ده چې نسبتا مایع ده لاندې نه جامد نه لږ مایع ده دا بیا 22.5 کیلومتر د ضخامت پنډوال ده. بیا پاس منټل چې کوم یو د خارجي منټل او داخلي منټل هغه نو 2900 برابرېږي. هغه نو تقریبا مایع لږ خټه غوندې چې داسې یو شکل دی. بیرون قشر چې کوم یو دی دا خو مونږ ویل چې دا جامد دی مکمل او د انسان د زندګۍ اصلي هغه په همدې باندې دی. مونږ تاسو مخکې دې کې خبره وکړه چې دې کې غرونه د همدې طبقې د هغه کې قشر کې واقع دي او دا په ابتدایي حالت کې مونږ مخکې ولوستل مخکې درسونه کې چې په ابتدایي حالت کې دا ټوله ځمکه چې وه دا وچ هغه د اوبو کوره وه. بیا ورو اوبه جذبېدلې بیا دا 3مه برخه 25% وچه شوه او دا 15% چې دی لمده شوه اوبو بحار بحرونه او سمندرونه دا ترې نه جوړ شوه. بیا مې ویلې چې د خپله وچه چې کوم یو دا په ابتدا کې یو تخته وه یو برخه او ټوله. بیا چونده د خپل قشر د ځمکې په یو نرمه هغه باندې لاندې چې کوم یو منټل موږ ورته تقریبا نو حرکت همیشه حرکت لري. دې حرکتو په نتیجه کې داسې وشو چې د ځمکې سره وښویېدی یو نه بل نه سره جدا شو یو بل وښویېدی. چې کله وښویېدی نو دې نه برازمونه منځته راغله. دغه برازمونه افریقا او اروپا پلان کې و چې کله دا سره جدا شوې د منځ کې یو ځل بحرونه سمندرونه د اوبه ننوتې نو بحر کاهل او بحر هند او اقیانوس اطلس دا منځته راغله او ځینې برخو لکه توره بحیره او بیا نای بارسپورس او بیا مارمورا او بیا اژا او بیا داسې مدیترانه او دې خواته تر دا منځ کې د وچو منځ کې دا بحرونه ننوتل سره کورې سره جدا کړې. افریقا بیخي جدا کړه، اروپا جدا کړه، اسیا جدا کړه، دغسې استرالیا او نیوزیلینډ دا منطقې ټول سره جدا شوې دي اوبو دي د نوتونو داخل په حساب باندې. او د همدغه ښویدو په نتیجه کې چې کله د یو طرف نه ښودي د بلې سره په ټکر شو نو غټې سلسلې د غرونو چې کوم یو دي هغه سلسلې دي دغه ټکرونو په منځ کې راغله غټه سلسله او جګوالی هم ډېر دی. دا واړه غرونه چې کوم یو دي هغه معمولا د زلزلو یا د لاوا د راوتلو په باره کې ځکه اول وخت کې زلزلې ډېرې لاندې خو ډېره ګرمه چې کوم درز به پیدا کړي یو د بړق ویل بس راوبوته نو هغې نه غرونه جوړ. دا واړه غرونه اکثره د دې زلزلو په نتیجه کې منځته راغلي او دا لویې سلسلې چې کوم یو دي هغه د دې ځمکو د طبقو د ښویدو په نتیجه کې منځته. دا د جوړستان نظرات موږ مخکې دا ولوستل. دا د ځمکې جوړښت و. ځمکه چې کوم یو دا دې کې څه خبرې دي هغه دا ده چې موږ ویلې چې ابتدا کې چې کوم یو خپله ځمکه خو چې کله د بیگ بین غټ چاودنه چې وشوه د هغې نه وروسته په دې کې حرکت شروع شولو او بس مخ په لا درکه باندې روانه د ټوله دنیا کل فی فلک یسبحون ټول هغه کوي. نو ځمکه په خپل محور باندې هم ګرځي د لمر په اطراف هم ګرځي. بیا سره د لمره د کهکشان په یو مرکز نقطه باندې ګرځي. بیا د کهکشان سره د ټولو شمسي نظامونو بیا بل مخ روانه ده ځان ته بیا د کهکشانونو څه مجموعي دي چې یو څه
کهکشانونو سره جوړ یو مجموعه جوړ کړه، بیا خپل کې یو نظام دی، بیا بل دی، بیا کیسه ده. په دې کیسه باندې که سړی باز کوي لو هغه ته نه جوړېږي. دلته مونږ د هغه خلاصه باز شو. اوس راځو دې ته چې الله پاک عز وجل ډېرو ځایونو کې تقریبا په قرآن شریف کې بار بار تکرار دي، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. داسې خبرې راځي چې کله دا هم راځي یکور اللیل عن النهار ویکور النهار علی اللیل، او بعض ځای کې راځي چې یولج اللیل فی النهار یولج النهار فی اللیل، ورځ په شپه کې داخلي او شپه په ورځ کې داخلي، او کله وایي چې دا شپه په هغه باندې داسې هغه کې راتاویږي رانغړي، او کله وایي چې شپه ورځ رانغاړي، دغه شیان مختلف هغه کې راځي. نو د دې باندې نن بحث انشاءالله دې باندې بحث کوو چې دا دې کې موږ او تاسو ته څو شیان مهم دي. اول شی دا دی چې دا شپه ورځ څنګه پیدا کېږي، دا یو مسله شوه، شپې ورځې د پیدایښت. دویمه مسله دا ده پکې چې دا فصلونه څنګه پیدا کېږي، پسرلی شو، بیا اوړی شو، بیا پسې منی شو، بیا پسې ژمی شو، دا دویمه خبره. درېیمه خبره دا ده چې کله ګرمي شي کله یخني شي، دا درېیمه مسله ده. بله مسله پکې دا ده چې کله شپې لوی شي کله ګرم هغه شي لنډې شي ډېر لنډې او کله ډېرې اوږدې شي، دا شی دی. څلورم پنځمه مسله پکې دا هم ده چې کله سړی د شپې بیرون هغه ته راوځي بام ته یا په هغه کې ګرځي، نو چې د پاس بره هغه ته ګوري، فضا ته ګوري، نو فضا کې څه تغیرات دي. یو وخت کې یو ستوری راښکاره شي او څو میاشتې بیا ورک شي، بیا دلته ورک شي، هلته راوخیږي، هلته چې کله وشي هغه ورک شي، هلته راوخیږي. کهکشان دا شیري کهکشان چې موږ د کوم کهکشان مرې مربوط یو او سپین د خړ غوندې داسې فضا ښکارېږي، کله داسې شپه داسې بیا ورځ سهار چې راځي داسې نیمه شپه چې راوځي، دا شی ټوله شپه کې داسې تغیرات پکې راشي، سړی حیران شي چې دا څه. موږ پخوا وختونو کې دا د میزان تله دا کټ دی او دا چپر کټ دی، ته کیسې پکې ډېرې وې، پریمونه دي او څه هغه دا شیان دا ولې داسې دي، دا څنګه د تغیرات پکې راځي. انشاءالله نن درس به موږ په همدې شیانو کې وي چې په دې پوه شو چې دا فصلونه او دا شپه ورځ او دا شپې ورځ لنډوالی اوږدوالی د ګرمۍ او د یخنۍ او دا بیرون فضا چې کوم یو معلومیږي، دا څه مسله ده. ټولو نه مخکې دې خبرې د پوهېدو نه مخکې مونږ یو هغه کوو، هغه دا چې د ځمکه حرکات لري، مختلف حرکتونه لري، غالبا زه نو 15 قسمه حرکتونه لیکلي، خو مونږ د موضوع پورې صرف 2 حرکتونه مونږ یادو، او هغه یو ته وضعي حرکت ویل کېږي، یو ته انتقالي حرکت ویل کېږي. وضعي حرکت څه معنی، انتقالي حرکت څه معنی؟ وضعي حرکت دا معنی چې ځمکه یو محور لري، موږ په سترګو نه ګورو، خو که بل فرض یو تاسو یو پیاز غوټه یا پیاز دانه راوخلئ، په دې کې یو لرګی نه باسئ یا میخ اوږد سیخ نه باسئ، په کې چې د پیاز د دواړو هغه نه قطبونو نه وځي، ځکه پیاز داسې چمبک غوندې، نو په دې باندې که تاسو نه باسئ اخواتي وباسئ، دا هغه سیخ یا دا میخ اوږد میخ دا د پیاز د غوټې محور شو. په دې محور باندې که تاسو دا دواړه طرفونه ونیسئ او داسې تاووئ، نو دا پیاز غوټه پکې خپله بیا تاویږي، او که داسې وکړئ چې نه دا محور کلک کړئ، دا پیاز غوټه پکې وګرځوئ، نو هم کېدای شي دواړه صورتونه پکې راځي. دغه د ځمکې دغه حرکت ته چې دا د خپل محور په اطراف ګرځي، موږ خو درته وایو چې په سترګو خو نه لیدل کېږي، دا خو دا یو محور لري. دغه محوري حرکت ته چې په خپل محور باندې ګرځېدې ته ویل کېږي وضعي حرکت. موږ ویلې چې ځمکه اصلا د پیاز د غوټې په شان ده، او که دې غوټه کې موږ یو دې خوا نه سیخ یا هغه ورکړو، بیا دا داسې ګرځوو، نو هغه لمر چې کوم ورته مخامخ دی د ځمکې په هره سطح باندې دا باقاعده د لمر لګېږي. که موږ هلته داسې یو ګروپ ولګوو او دې ګروپ ته د لمر داسې د هغه داسې ګرځو، بالاخره دا ټول نقاطو ته بیا د ورځې دا ټول د قطبیانو خبره بېله ده، خو دا نور مرکزي منطقې چې دي دا ټولې پکې رانغاړل کېږي او ټولو ته لمر رسېږي. لمر خو دی ډېر زیات غټ، نو د هغې په مقابل کې ځمکه چې دا وړکۍ ده،
نو چې وړکۍ د خپله لمر د شعاګانې چې راځي د لمر زیاته برخه ځکه تا د سپیکر وکړي دونه شي او دلته ورته دونه لکه د ما ساعت د سپیکر وکړي چې د لمر دونه غټ دی او د ځمکه دومره دی نو طبیعي خبره ده چې دا دلته دا ټوله ساحه تقریبا دلته نشي. خو دلته موږ یو خبره وکړه چې هغه دا ده چې دا خپل محور باندې چې دا ځمکه ګرځي دا 23 درجې او 22 دقیقې میلان لري د ځمکې سره. ځکه موږ ویلې که مستقیما عمود وي او میلان نه لرلی نو بیا به درجې حرارت تقریبا 100 شاوخوا تله چې هغه گنجایش په دې کې نو ځکه دا میلان یې ګټه کوي. دا د وزي حرکت چې کوم یو دی موږ تاسو ویلې چې دا د خپل محور په هغه باندې په څرخ باندې ګرځي. موږ مخکې دا خبره وکړه چې شعاع د ځمکې تقریبا 6,000 شاوخوا ته قطر 12,000 شاوخوا 12,500 داسې اندازه ته برابرېږي. دلته د محیط خبره بېله ده. خپله دا محور چې موږ ویلې که موږ د پیاز په هغه کې سیخ ورکو نو په دغه کنجونو کې دلته شعاع 0 ده. ځکه داسې فکر وکړه چې په دې ځای کې چې دا کوم د سات مرکز ښکارېږي دا نقطه چې ښکارېږي دلته دې ځای کې خو 0 دی. نو دلته دې ځای نه په دې قطبانو کې چې کوم یو قطبونه دي په دې قطب او په دې قطب کې لکه داسې یو شی چې ونسوجي دی قطب شو دی قطب شو نو دلته او دې ځای کې شعاع 0 ده. طبیعي خبره ده چې دلته خو دا شی داسې راغه کېږي نو دلته او دلته 0 شو خو منځ کې بیا شعاع ډېره ده په هغې ځای کې ما 6,000 شاوخوا چې کوم یو ده دا شعاع ده. اوس سرعت دې چې کوم یو دی دا هم فرق لري. په منځ د داخل د منځ کې چې کوم یو استوا خط په اصطلاح سره موږ داسې جوړه کړې دغسې او دا ځای 0 دی. ځکه استوا دلته 0 ته رسېږي نو سرعت هم دلته 0 دی دلته هم 0 دلته 0 ځکه شعاع نشته چې شعاع 0 شي خو سرعت طبیعي خبره ده. خو چې منځ ته ځي منځ کې خو دلته شعاع او هغه شته نو دلته چې دا لمر داسې دا ځمکه چې ګرځي په خپل محور باندې علماو لیکلي چې په 1 ثانیه کې 415 متره په 1 ثانیه کې 415 متر فی سکند 415 متر فی سکند داسې دا سرعت داسې لیکل کېږي په ثانیه باندې یعنی په 1 ثانیه کې 415 متره دا سرعت یعنی په منډه لکه د موټر کې چې موږ تاسو 80-90 درجه کې دا خبره شو. نو که 1 ساعت کې سړی حساب کې په ساعت کې چې شپېتو باندې دقیقه کې دقیقه بیا په هغه باندې بدل شي په ساعت باندې شپېته 3,600 باندې چې ضرب کې نو 1400 غالبا راځي 1400 کیلومتره په 1 ساعت کې د سرعت دی. یعنی دا ځمکه په 1400 کیلومتره سرعت باندې داسې ورو ګرځي بالاخره د 4 ساعتونو کې دا ټول محیط هغه کوي. نو دلته د محوري سرعت چې کوم یو دی د خپل محور په اطراف چې دا ګرځي نو دلته سرعت دی 1400 کیلومتره فی ساعت یعنی په 1 ساعت کې 1400 کیلومتره د ځمکه دغه کوي. نو که تاسو دلته ساعت قید کړئ ځان سره دلته خو موږ ته معلومیږي نه فاصله هغه ده خو چې دا یو هغه وایي په اصطلاح 14 کیلومتره چې 1 ساعت چې وځي نو به 1400 کیلومتر حرکت کړی بیا 1400 نو 4 ساعتونو کې بیرته همدغه ځای ته راورسېږي. نو د محوري سرعت شو د ځمکې محوري سرعت چې د ځمکه کوم حرکت کوي په 4 ساعتونو کې څومره فاصله وي په 1 ساعت کې 1400 کیلومتره وي. نو موږ خبره خلاصه شوه چې د ځمکې د وزي حرکت نه چې منځته راځي شپه ورځ راځي. دویم هغه حرکت چې کوم یو دی هغه انتقالي حرکت ورته ویل کېږي. انتقالي حرکت دا معنی چې لمر مرکز دی د دې لمر په اطراف باندې زهره بیا عطارد بیا ځمکه بیا مریخ بیا مشتري بیا زحل اورانوس دا مختلف ستوري په دې باندې ګرځي. نو موږ مخکې دا خبره وکړه چې ځمکه د هغه په لحاظ د مدار په لحاظ یا د فاصلې په لحاظ په 3 مدار کې ده په 3 درجه کې ده. د حجم په لحاظ بیا 15 درجه کې ده یعنی حجم یې 15 درجه دی اول مشتري او زحل داسې راځي بیا دا نور به دینه لاندې واړه دي نو 15 درجه کې دا ځمکه واقع ده. په مدار کې 3 په درجه کې د حجم په لحاظ باندې 15 درجه کې راځي. دویم حرکت انتقالي دی هغه موږ ویل ته خو مدار معلوم شو چې د لمر په 3 مدار کې د ځمکه چې کوي حرکت کوي. اوس دغه ځمکه چې کوم یو ده دا په 315 ورځو کې 315 ورځو اشاریه څو ده چې اشاریه نه موږ تیرو ځکه موږ ورته ډېر هغه دقیق خبره نه ده. نو 315 ورځو کې یو ځل د کوم ځای نه چې د ځمکې حرکت کړی د لمر په اطراف کې نو بیرته اندازه ته بیرته بیا رارسېږي. نو څومره دا ټول مدار چې طی کوي نو دا مدار په څو هغه کې طی کوي په 315 ورځو کې دا مدار ټول طی کوي. دغه مدار
مدار چې کوم یو دی دا ټول مدار د علماو نظر دا دی د فلک شناسانو د خلکو چې دا دی 910 میلیونه کیلومتره دا کوم ځای چې تین یوه نقطه به ونسي چې دې ځای د حرکت شروع شو بیرته چې دې نقطې ته رسیږي دا به یې 910 میلیونه کیلومتره موږ تاسو هغه ورته دا دایره دا کومه دایره باندې چې بیضوي ده البته کوروي نه ده دا بیضوي مدار دی د لمر په اطراف کې چې دا ځمکه طی کوي نو دا 910 کیلومتره میلیونه کیلومتره وبخئ 910 میلیونه کیلومتره دا مدار دی د دې خو هغه نه دی کوروي نه دی بلکې بیضوي مدار دی په دې باندې ګرځي نو دلته دغه شی چې کوم یو دی دغه محیط چې دا 910 میلیونه کیلومتره فاصله ده دا په څونه ورځو کې وایي دا په 315 ورځو کې وایي نو دلته یو شی موږ ته باید معلوم وي چې دا سرعت دی نو څومره دی چې دا 910 میلیونه کیلومتره په هغه کې وایي نو طبیعي خبره دا ده چې تقسیم کې په هغه باندې 315 ورځې په ساعتونو بیا بدل کې ځکه 4 ساعته به راشي نو دا 315 ضرب 4 چې ساعتونه شي نو بیا به دا سرعت موږ ته معلوم شي دا علماو معلوم کړی دی وایي چې د دې سرعت د دې ځمکې چې دا د لمر په اطراف باندې ګرځي د سپیډ موږ داسې سپیډ ورته وایو منډه د موټر منډه وایي څونه ده سپیډ معمولا سرعت یا سپیډ په فزیک کې معمولا هغه استعمالیږي سرعت استعمالیږي نو وایي چې د 1,00,000 1,00,000 په شاوخوا کې جدا جدا کتابونه لیکلي بعض 1,00,000 لیکلي بله کې 1,000 لیکلي بله 1,00,000 لیکلي خو داسې فکر وکړئ چې د 1,000 لکه 1,00,000 د دې سرعت دی په یو ساعت کې یعنی په یو ساعت کې 1,00,000 کیلومتره دا سرعت باندې دا روانه ده نو دا به په 315 ورځو کې 910 میلیونه کیلومتره مسافه به دا چې کې دا به ووهي نو د دې نه کال پیدا شو یو مسله شوه چې د دې انتقالي هغه نه چې پیدا کړي دا کال د مونږ څو ورځې 315 ورځې 315 ورځې پورې کال پر شي اول د حمل له سکال حمل اول چې راځي نو 315 یا 316 ورځې کبي سکال چې کوم یو دا پکې راځي دا یو جوړ شو دا یو خبره شو چې د وځي حرکت نشپه ورځ منځ راځي انتقالي حرکت ته کال منځ راځي دویمه خبره پکې دا هم ده چې دې حرکت نه چې دا کوم موږ تاسو وایو دې حرکت نه یو بل شی منځ راځي هغه 4 فصلونه دي پسرلی شو بیا دوبی شو بیا منی شو بیا ژمی شو دا هم تر منځ راځي هغه وجه دا ده چې ما درته ویلې چې دا مدار چې کوم یو دی دا بیضوي مدار دی بیضوي مدار دی نو بیضوي کې یو خبره ده چې دا دغه شی دغه منطقه چې کوم یو لکه دا چې دنیا چې ونسي دا نږدې راځي لمر مرکز ته هغه چې کوم یو دی د هغې هغه سرونه غوندې ځای دی هغه چې راځي هغه اوږد راځي نو داسې کې چې د لمر نه کله فاصله لاندنی حالت ته راشي یعنی کمترین حالت ته راشي دا فکس ده دې نه به لاندې نه راځي که لاندې راغله بیا کار خرابېږي نو هغه کمترینه فاصله د ځمکې او د لمر په منځ کې چې ده هغې ځای ته چې راشي دلته کمه شي دلته حرارت زیاتي دلته د دې دغه منطقه چې دا مخامخ شي دا ورته ګرمه شي ګرمېږي او چې کله لرې هغه به هغې هغه بل سر چې دی هغه طبیعي خبره د مرکز نه هغه لري نو بیا لمر چې شي ځمکه ته نه ښه کافي لري شي دا خبره پکې راشي نو د دې نه فصلونه پیدا کېږي پسرلي کې پسرلی منی او پسرلی دوبی منی او ژمی ته نه راځي دغه مدار کې چې تاویږي دا مدار چون کوروي نه که کوروي بیا به ټولې شعاګانې مساوي وي شعاګانې مساوي نه د معنا ده چې شعاع فرق لري چې شعاع فرق لري طبیعي خبره ده چې لرې او نږدې پکې راځي په دې مدار کې نو دې نه دا 4 فصلونه پیدا کېږي یو بله مسله هم دلته پیدا کېږي هغه دا دی چې دغه شپه ورځ لنډوالی او اوږدوالی چې کوم یو دی هغه هم د همدې نه منځته راځي ځکه چې شپه لنډه اوږده کېږي خو اصلي وجه دا چې کله چې د لمر هغه موږ ویل چې 23 درجې او 23 درجې او 22 دقیقې دا میلان لري نو دا میلان چې لري دغه میلان په وخت کې نو داسې کېږي چې دا میلان چې کله داسې تاویږي وتر دا میلان هغه راځي نو کله شمال طرف چې کوم یو د سرطان جد یا خط چې موږ ورته وایو په شمال کې دا خط کله داسې چې دا خط لږ لمر ته ډېر مخامخ شي په اسانه طرف شمال طرف د ځمکې د کورې چې کوم یو د لمر ته مخامخ شي نو بیا د استوا د خط نه پورته منطقه چې شمال ته پرته ده دې باندې لمر ډېر لګي نو دلته ورځې لوی شي او شپه پکې وړه شي
خیالم شو دې خبره ته چې کله مو دا میلان چې کوم یو دی دا چې دی به هغه خط کې ګرځي نو کله داسې شي چې د شمال طرف په خصوصا په پسرلي کې دا شروع کېږي تر دوبي پورې دا ورو ورو دا منطقه داسې باسي نو دا خالي دلته ورځې لویږي بیرته چې یو ځای ته ورسېږي د اعتدال حالت ته کوم ځای ته بیا نو بیرته چې راتاویږي بیا هغې صورت کې بیرته دا ځمکه داسې ښکار ته راځي نو چې ښکار ته راځي شمال ورو ورو د لمر نه پناه کېږي جنوب ورته مخامخ کېږي نو چې شمال ته نه غشو نو په شمال طرف کې چې کله ته نه پټېږي او جنوب را مخامخ کېږي نو جنوب کې ورځې لویږي او شپې وړکې کېږي مخکې په شمال کې ورځې لوی وي او شپې وړې وي دلته چې دا ښکته شي نو په دې صورت کې بیا دا جنوب طرف چې دی د ځمکې لمر ته مخامخ شي نو په دې صورت کې جنوب ورته مخامخ شي نو طبیعي خبره ده د شپه هلته ورځې اوږدې شي شپې لنډې شي نو ځکه په استرالیا او په نیوزیلینډ په دې منطقو کې موږ چې دلته ژمی هلته ورځې هغې ځکه هغه ورته هغې وخت کې مخامخ کړي موږ نه مایل لیده شي او دلته هغه نو دا دویمه خبره پکې همدا شوه چې دا د شپې ورځې تفاوت چې کوم یو دی هغه په دغه وجه باندې دی او د ګرمۍ مسله هم همداسې ده چې دا څومره د هغه پیدا کوي په اصطلاح سره دا شعاګانې چې څومره مخامخ وي هغه زیاتې طولي موج زیاتې نو ځکه هغه ګرمه او چې طولي موج کم وي نو هغه کم وي نو دلته موږ دوه شیان شو اوله خبره دا شوه چې د ځمکې د وضعي حرکت نه شپه او ورځ منځته راځي او دا تقریبا په یو ساعت کې 1400 کیلومتره فاصله وي تر څو په 4 ساعتو کې دا ټوله فاصله سیګ بیرته راشي او دا وضعي حرکت او انتقالي حرکت دواړو حرکتونو کې د ځمکه د خپل محور سره میلان لري فکس په تطابق نه لري بلکې درویش درجې او څو دغسې دا که موږ محور بولو دغسې وبوله داسې یو اندازه پکې شته لږ میلان لري که میلان نه وي بیا خو ګرمي ډېرېږي نو دغه میلان باندې دا مکمل حرکت کوي نو یو خبره پکې دا شو دا خو وضعي شوه بیا انتقالي کې موږ تاسو ویل چې انتقالي حرکت چې کوم یو دی دا یو ځمکه په یو بیضوي مدار کې د لمر په اطراف باندې ګرځي په 315 ورځو کې د خپل مدار طی کوي دا مدار چې کوم یو د کیلومترو په حساب کې واخلي نو 913 میلیونه کیلومتر مسافه ده دا ټوله چې دا یو کال کې دا وهي نو سرعت دې کتابونو لیکل 1,000,000 1,000,000 خو موږ اوسط 1,000,000 نه سوچ 1,000,000 سرعت باندې دا ګرځي ډیره تیزه ده دا تیاره چې کوم خارج ملکونو ته چې د غټې تیارې دا د 9.5 تر 1000 متر پورې سرعت لري یعنې تقریبا 1 کیلومتر په ساعت کې یعنې وهي داسې فکر وکړه دا غټې تیارې دا وړې بیا کمې وهي نو هغه 1 کیلومتر په یو ساعت کې وهله وبخښئ 1000 کیلومتر په یو ساعت کې هغه وهي 1000 کیلومتر په اندازه نو د هغې سرعت په یو ساعت کې 1000 کیلومتر دی او د دې 1,06,000 کیلومتر دی دغه ستوري چې پورته سپوږمکۍ چې هغه کوي دې تقریبا زیات سرعت چې کوم یو دی هغه 4,000 دغه چې ما په کتابونو کې لیدلی چې دونه اندازه باندې دا سرعت لري چې دا کله فضا ته الوځي او فضا ته هغه کېږي دې سرعت تقریبا د هغې ژوبلې کېږي یو بیخي چې په سر یې بیخي راخطا شي لږ ضربه نو کېدای شي هغه د مغز ته هغه خو که بل ځای راخطا شي صرف ژوبلۍ نور خاص دونه تغییر پکې ډېر نه لري ماشومان غریبانان چې پرې ولګي خو نازک یې هغوی خرابوي خو د کبل چا په اوږه موږه ولګي د ډېرې نه ژوبلۍ وجه دا ده چې دې دا طول موج زیات شو که نه موج زیات شو نو هلته هغه نه کوي نو که کله چې کوم تر 1000 مترو پورې خوراک کوي نو که 1.5 زره یو سړي باندې ډز وکړي داسې به پرې ولګي فکر وکړي چې خوراک یې را باندې ولګېدو نو که پیدا دا خو ملک شو خو پیدا کوم ځای نه به راغلي نو داسې نو 1.5 زره کې بیا هغه صرف اندر کې وبه لګېږي سړی به پرې خبرې چوله چې خو راخطا شو په موټر کې ولګي یو ټس به وکړي یا په بام کې ولګي کېدای شي څوک خبر هم نه شي خو که نږدې نو طبیعي خبره دا ده چې دا خو خامخا سړی هغه کوي دغه عینا خبره هم دغه ده چې دا فاصله چې څومره زیاتېږي نو هغه د مردکي چې کوم یو د هغه انرژي کمیږي چې کمیږي چې موږ هلته رسېږي سټ ټس هلته راولوېږي خلاص شي او که نږدې خو بیخي سړي نه بوټه وځي اخواته دلته ډز پکې پورې ته نه اوسي نږدې نو که لرې ولې اخواته وتل خو لا څه کوي کېدای شي د پوستکي به د واسکټ کې ونښلي خواته بیخي لاړه هم نه شي نو اوس مسله تقریبا لږ واضحه شوه چې څومره طول د موج کمیږي نو هغونه انرژي زیاتېږي لکه څنګه چې مردکي هغه انرژي چې څومره نږدې هغونه هغه کوي او چې څومره لرې بیا هغه انرژي چې کمه شوه طبیعي خبره ده هغه اثر یې کمیږي دا لکه تقریبا واضحه دا خبره واضحه شوه نو ګرمي او یخني په دوو شیانو پورې مربوطه شوه یو دا چې طول موج
چې طول موج څونه چې عمود کېږي طول موج کمیږي. نو په عمود حالاتو کې طول موج کم شو انرژي پکې ډېره زیاتې لکه نږدې چې سړي ته 1 متر کوله ډز پې وکړي دستي راچپه کېږي سره او چې څونه اوږدېږي بیا نه هغه کېږي. نو او چې مایل شي مایلان کې طبیعي خبره د طول موج کمیږي فاصله زیاتېږي چې فاصله زیاته شو بس دا هغه کېږي. نو دا د ګرمۍ او د یخنۍ مسله شوه. 4 مسلې موږ وویلې. یو دا چې شپه ورځ شنه پیدا کېږي او کومې له وضعي حرکت کال دې شنه پیدا کېږي د انتقالي حرکت نه. دا موسمونه چې پیدا کېږي دا هم د انتقالي حرکت نه نږدې والی او زیاتوالی پکې راځي او لمر هغه کېږي دا شی. او ګرمي او یخني مو ویلې چې کله ګرم شي کله یخ شي هغه وجه 2 شیان شو. یو فاصله شو بل دا دی چې طول موج شو چې دا عمود دی که مایل دی. که عمود شي نو ګرمي یې مایل شوی هغه کم وي په اصطلاح سره ګرمي کموي. په یخنۍ کې که تاسو خیال په دې ګرمۍ کې چې موږ او تاسو اتاقونه معمولا لمر نه راننوځي داسې کچا جوړ کړي شمال او جنوب ته نو هغې کې ژمی وړی بیخي لمر نه راځي بلکې بیروني. خو چې کله ورو ورو منی کېږي نو ورو ورو دا لمر راننوځي په د آخري ژمي کې د قوس آخري شپې لمر کله بیخي د اتاق آخري کونج ته ورسي آخري دیوال باندې د 1 متر پسې ورځي سړی سپیکر کې لمر کوم څه ته لاړ بیخي د که خیال د ټیټ راځي او اصل ورځي ځکه فاصله بیخي کمه شي. نو دا مسله شي پکې چې بیخي دا څه شي. نو دا معنا دا چې دلته بیخي میلان زیات شوی چې میلان زیات شو طول موج زیاتېږي طول موج زیات شو انرژي کمه شوله هغه ډز خبره شوه چې څونه لري خوراک یې کمېږي دا شو. 5مه خبره دا 4 خبرې شوې. شپه ورځ کال فصلونه نو هغه فصلونه هغه د شپې ورځې لنډوالی اوږدوالی هغه مو ویلې او دا هم ویلې چې ګرمي او یخني تقریبا 4 موضوع شو. 5مه موضوع دا ده چې که تاسو کله بیرون راوځئ د شپې د ورځې نه شپې نو ماخوستن مانځه ته که کله ځئ مانځه کې داسې وګورئ نو په دې اسمان کې د ستورو حالات سره یو قسم وي هغه کې یو قسم وي که نیمه شپه کې راوځي بیا بل قسم وي او چې سهار راوځي بل قسم وي بیا په اوړي کې بیا یو قسم وي په مني کې بیا بل قسم وي په پسرلي کې بل قسم وي په ژمي کې بل قسم وي. دا خپله دا د فضا چې موږ او تاسو عام خلکو د اسمان وایي پاسه چې موږ او تاسو ګورو د فضا ته هغې کې دا د ستورو تغییرات دی. یو خلکو یې دا کټ دی او دا میزان دی او دا پلانکی شی دی د سبا ستوری دا سبا ستوری خو اوس هم شته او د ماښام ستوری چې کوم یو دی دا زهره چې ښکارېږي دا نو دا کله یي کله نه یي عام طور ولې کله یي کله نه یي دا څه مسله ده. اوس خو شیخ هماغه ځای کې موږ خو څه ځای نه دی تغییر کړی د شمسي نظام سره خو موږ هغه یو شی دی خو خبره اصلي پکې دا یي چې په دې باندې خو اوس پوه شو چې دغه د انتقالي حرکت او د وضعي حرکت پورې مربوط دی. وضعي حرکت مو ویل چې شپه ورځ کې ستوري نه ښکارېږي شپه ښکارېږي دا خو شو. اوس د انتقالي حرکت په حساب باندې چې کله موږ انتقالي حرکت کوو د انتقالي حرکت کې موږ ځمکه باقاعده هغه بدلو پوزیشنونه بدلیږي بیا میلان هم ورسره پیدا کېږي. نو میلان جمع د کال دا جمع دا 365 په ورځو کې میلان هر ورځ تغییر کوي. دا میلان د زاویه میلان چې کوم دی د ځمکې دا د هغه سره تغییر خوري چې کله تغییر خوري نو طبیعي خبره ده کوم ستوری چې موږ ته ښکاري اوس خو دا ځمکه تاویږي داسې روانه ده نو هغه د ستوري پوزیشن چې کوم یو دی په یو وخت کې موږ ته ښکاري یو وخت کې موږ ته نه ښکارېږي. اوس موږ چې دغه حالت کې یو ستوری دلته دی بالفرض نو دلته موږ یو نو دا راته ښکاري خو چې کله داسې شی نو چې داسې هغه د نه پناه شي بیا چې پسرلی هغه وخت راځي بیا چې راده شي بیا درته ښکاره شي. نو کله کله د زهره دا ستوری چې کوم یو ماښام ستوری موږ خلک یې بولي دا په دې څه وختونو کې ښکاري لکه دا اوس شته دا اوس وختونو کې د پسرلي نه شروع تر غالبا تر څه وختونو پورې دا زهره ستوری ښکارېږي. بیا د موږ میلان د دې منطقې ورو ورو داسې هغه کېږي چې موږ مایل کېږو ورو چې څونه میلان اخواته ځو او ورځې کمېدو کې شي نو دا رانه خپله بیا پناه شي بیا د سبا ستوری ښکاره شي د سبا ستوری بیا راښکاره شي هغه بیا یو وخته پورې ایسته بیا ورک شي بس بیا هغه کېږي. نو د ورځو د لنډوالي او د اوږدوالي پورې چې کله کېږي د خپله د ځمکې د میلان د درجې نه پیدا کېږي. نو دغه منطقې چې موږ په فضا کې یا په اسمان کې دا خبره موږ د کهکشان او د ستوري په مختلف پوزیشنونو کې ګوري یو ځل یو ته یو بل ځای کې نو دا خبرې دا تغییرات چې راځي دا تغییرات اصلي وجه دغه ده چې دا تغییرات دغه د کال په هغه کې چې دا انتقالي حرکت کې دی د میلان درجې پورې د دواړو پورې مربوط وي. نو څو شیان یخني او ګرمي شپه ورځ او د اسمان پوزیشن
دا ټول په انتقالي پورې مربوط شو. وځي حرکت همغه شپه ورځ، خو شپه ورځ کې چې کوم وځي حرکت لري په دې کې ما درته ویل چې دې کې میلان درجه چې 23 درجې او 22 دقیقې دا هغه کېږي. بله خبره دا ده چې دا زمونږ او تاسو لمر چې کوم ځمکه دا خپله د محور په حرکت باندې همیشه په حرکت کې دا تیز حرکت کوي. بیا دغه چې دا اطراف دي هغه کې ګرځي دا هم په په سرعت باندې حرکت کوي. بیا چې کله دا لمر جمع ځمکه او جمع سپوږمۍ دا ټول شیان بیا د دې کهکشان په طرف باندې حرکت کوي. هغه بیا ډېر زیات هغه غالبا یو کتاب لیکلی چې 2.5 کیلومتره میلیونه کیلومتره په سکند کې د دې حرکت ډېر تیز دومره تیز ګرځي چې بیخي سړی ورته حیرانېږي دومره په تیزۍ باندې دا هلته روان دی. او کل فی فلک یسبحون اخر دا ټول په مخه پښې روان دي. نو اوس تقریبا موضوع واضح شوه چې موږ ویلې چې دار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. دلته یو بل موضوع ته اشاره کوو، هغه چې دا خو شو، دا خو اوس پوه شو شپه ورځ ولې پیدا کېږي، موسمونه ولې پیدا کېږي، دا کال څنګه پیدا کېږي، دا یخني او ګرمي څنګه پیدا کېږي، او دا اسمان کې چې دا موږ فضا ته ګورو دا دې ارتباط د موږ د زندګۍ سره څه دی. دا مسله لږ مهمه ځکه هلته الله پاک فرمایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د عقل مندانو پوه خلکو لپاره په دې کې دلایل دي. دې کې اوس څو شیان دي. یو خبره دا ده چې شپه ورځ دا اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار دا معنی چې شپه او ورځ دواړه یا د دې کموالی او زیاتوالی کې څه خبره ده په دې کې. که خیال هم یې دې ته لږ توجه پکاري چې معمولی اصولا خبره دا ده چې د ځمکې په ډېره برخه کې لږه برخه کې نه ډېره برخه کې د ورځې اوږدوالی چې کوم یو دی دا په ګرمیو کې معمولا د ځمکې په ډېره خطه کې د ځمکې په ډېره خطه کې نو فکر وکړئ 80% یا 15% د ځمکې په برخه کې معمولا ورځې په ګرمۍ نه هغه کې څه معتدل او څه ګرم په داسې ورځو کې ورځې اوږده وي، او معمولا په ژمي کې چې هوا ډېره یخه وي په هغې وخت کې د ورځې ډېرې وړکې وي، د شپې پکې ډېرې لوی. یو خبره دا شو، دا تقریبا ثابته خبره ده، دا مسله شوله. نو دلته خبره دا وي چې هغه وخت کې چې هوا ښه یخني ډېره نه وي، ډېره زیاته نه وي، نو په هغې وخت کې د کار هغه زیات دي امکانات. اوس لکه موږ په دې خپل وطن کې موږ د تقریبا د قوس نه نیولې تر حمله پورې، تر اول د حمله پورې تقریبا کله هوا لږ شي هود کې لږ ګرمه شي، خو معمولا د قوس نه چې شروع شي قوس د نیمایي نه تر حمل پورې یا تر هود 15 پورې کارونه تقریبا بند دي، ډېر کارونه بند دي. ضروري کارونه چې کوم وي هغه کېږي یا داسې فضا کې چې هلته د یخ اثر کمي، ځکه د کنسټرکشن کارونه یا د آبادۍ او ساختماني کارونه دا په دې ژمي کې معمولا ټول بند شي. هغه وجه دا چې یخ هغه سمنټ او دا شیان جوش نه اخلي نو کارونه تقریبا بند دي پکې. دا د خټو ګیل کارۍ میل کارۍ دا څه شیان دا ټول بس بند شي. بیا دا خلک دې ځای نه ځي بیا بل ولایت ته چې هغه ځای کې هوا ګرمه وي هلته ځي بیا هلته کار کوي. نو که فکر وي دلته چې هوا معتدله برابره ده نو ورځې ښې لویې دي، نو خلک اکثره داسې عام دا محاورهیتي خبره دا ده چې خلک وایي چې ودلې ورځې لویې شي بیا به کار شروع کړو. نو سړی چې راشي کارګر هم چې راشي نو په 8 بجې او 9 بجې باندې راځي، 4 بجې کافي وخت دی، کور ته هم رسېدی شي، سهار هم راتلی شي، ښه په حوصله سر راځي کار شروع کوي او بیا مازدیګر چې شي کافي وخت دی مازدیګر مانځه ته هم ځان رسولی شي. خو د ژمي په دې ورځو کې یو سړی چې ډېره توره وکړي 9:30 بجې دی لا هوا داسې برابره چې سړی کار ته برابر شي، نو 9:30 چې کار شروع کړي ورته هغه 3:30 کې اذان دی مازدیګر اذان کېږي، نو 3:30 چې اوس دا حساب کې چې 10 هلته شروع کړي 2 او 3 15 ساعته شو، 15 ساعته خو سړي بیا خو باسي خو چې ته کار کوې او کارګر راغواړي 15 ساعته دلته کار وکړي او روپۍ درنه پوره واخلي، کار هم داسې نیم کړی او بل هلته هوا هم یخه شي چاره هم نه وي نوره. نو دلته دا هغه نه وي. نو معمولا د موږ خلک چې کوم یو دي د دې خطې د هغه نو دا کارونه اکثره په دې ګرمیو کې اوړي په پسرلي کې شروع کوي، منې اکثره خلک چې کور آبادوي نو پسرلي کې به شروع کوي، منې پورې دا ختم شي تقریبا ختمېږي کار دا بیروني کار را ختم شي، هغه نن کار کوي خو بیا ژمي امکانات دي او شیانو کارونه خو ژمي امکانات یې نه وي خو عام نه کېږي بیا ټول. نو دلته د دې ورځې دا لویوالی
او لنډوالی دې کې غټه خبره شوه چې کله کېږي نو هوا پسې ښه شي د هوا په ښه کې ورځې هم پسې لوی شي، نو په دې وخت کې د کار چانس که کافي موجود دی چې کار وشي، نو بس الله پاک په دې کې یو هغه ایښې ده، دا یو جز، دا یو شی. دویمه دا یو جز. دویمه خبره دا ده چې دا خپله شپه او ورځ دا جبري ده، لکه په ټوله دنیا کې د ټولې ځمکې په سطح باندې شپه او ورځ یو شان راځي. یعنی مطلب دا ده چې ورځ هم راځي بیا شپه راځي، داسې نه ده چې اوس سړی وایي چې نه دا ټوله د شپې دا ټوله د ورځې. قرآن عظیم شان کې آیاتونه راځي وایي که الله پاک دا شپه همداسې شپه پیدا کړې وای نو اخر خو به په شپه کې سړي څه کول، او که دا ورځ همداسې ورځ پیدا کړې وای نو بیا به څه کېده پکې. مشکل دا چې ورځ بس شپه دې نه راځي پکې، ځکه الله پاک دا د انساني طاقت، حیواني او ټول شیانو کې طاقت داسې دی چې دې کې یو خبره وي. خبره دا ده چې ورځې کې سړی سهار نه چې کار شروع کړي، که تاسو خیال یو سړی سهار وکړي دا 3:30 بجې چې سړی هغه انرژي نور ختمه شوي، نور حوصله پکې نه وي، بس بیا نو ورو کوشش کوي چې بس ځان یو طرف ته کړي. نو کار 8 ساعته 9 ساعته یا 10 ساعته چې سړی کار وکړي نور حوصله نور نه وي پکې. وجه دا ده چې بدن کې چې کوم انرژي دی مخکې موږ ورته بحث کړی چې انرژي ذخیره شوې، هغه انرژي د دغه ساعتونو په دې منځ کې د دې فعالیت په نتیجه کې هغه شي هغه ختم شي. یو مسله دا ده پکې، یو مسله ډېره دقیقه ده چې هغې باندې ډېر خلک نه پوهېږي. شاید په زرو کې یو کس که په پوه شي، هغه په زرو کې نه په 1 لک کې یو سړی پې پوه شي. هغه دا ده چې موږ او تاسو چې دا روزانه فعالیت، دا ډېر دقیق ریسرچ دی چې دا موږ چې کله روزانه کار کوو د موږ په دې وینه کې یو قسم پروتین تولیدېږي، یو قسم پروتین. دا ډاکټران کېدای شي ډاکټران ټول پې پوه نه شي، ځکه چا دقیق نه دي لوستي شیان. زه ډېر دقیق شیان بعضې لولم نو دواته لږ پته پکې لګېږي، نو ډاکټر صاحبان هم کېدای شي په دې ځینو خبرې فکر نه وي، خو سرسري کې زرزري وایي چې دا شی دی، ډېر دقیق شیان ته ډېر خیال نه وي. نو په دې هغه کې پروتین پیدا کېږي په دې وینه کې. دا وینه کې چې کله هغه شي دا ورو دا سحر نه چې فعالیت شروع شي، کار او ګرځېدل او خبرې کول او دفتر ته تګ او دا خټې کول او پلانګې، دا ټول کارونه چې دي دا پروتین د هغې ځای نه شروع چې د مازدیګر پورې رسېږي د پروتین تعداد به دې وینه کې زیات شي. خیال هم شته. او دغه پروتین چې څومره زیاتېږي عمره سړي ته د خوب هغه برابرېږي، هغه وایي چې اوس م لږ استراحت، لږ آرام، لږ خوب مې کړی وی. دغه پروتین خپله چې په دې وینه کې د فعالیت په نتیجه کې تولیدېږي، دا د سهار نه شروع زیاتېږي مازدیګر ماښام پورې ښه کافي شي. نو چې ښه کافي شي نور د سړي ته بیا سترګې پټې کېږي، غوږونه یې کار نه کوي، نو بیا ویده شي. بس کمال خبره خدا دی الله پاک خپل د ان فی ذلک الآیات لأولی الالباب د عقلمندو خلکو دپاره په دې کې نښانې دي. نو بیا چې کله د استراحت ته برابر شي، هغه کار فعالیت کم شي. طبیعي خبره دا ده چې سړی کار ته ورځي، که خوب ورځي که نه ورځي، خو سړی آرام شي، بس فعالیت یې کم شي. دغه پروتین چې د دې فعالیت په نتیجه کې تولید شوی و، دا پروتین بیرته هغه کېږي، کمیږي، مخ په کمېدو زیات بیرته تحلیلېږي. ته په کیمیا کې تحلیل وایي، یعنې تجزیه کېږي ورو چې سهار راځي سړی چې راجګېږي هغه پروتین ټول ختم شوی وي. د فعالیت په نتیجه کې چې کوم پروتین منځته راغلی او د خوب باعث کېدلو، دا بیرته د خوب چې څونه خوب کېږي، که تاسو خیال یو سړی چې 6 ساعته 7 ساعته خوب وکړي بلته راجګ شي، د هغه انګریزانو خبره فرېش تازه راجګ شي، ټوله پروني اوس ماښام سړی داسې خسته وي چې سهار راجګ شي، هغه خستګي ټول الله پاک ورکه کړي ده. دا عضلات، دا ټول شیان چې کوم یو دي، دا ټول آرام غوندي سهار. اوس بل فرض دا وایو که چېرته داسې وی چې دا ټوله ورځ او دا خلکو دا ټوله ورځ نو خو 10 ساعته دې کار کړی وی، 20 ساعته دې کار کړی وی، نو آخر خو موږ خلک وایي چې آخر خو انسان دی که نه، نو بس بیا په نه کېدو بیا به دا مشکلات دی. نو الله پاک عز وجل هغه سورت عما یتساءلون کې چې راځي چې دا نهار دا ورځ چې کومه ده جلان نهار معاشه، دا ورځې ګرځولې تاسو د زندګۍ د ژوند د کارونو دپاره. سهار سړی راجګ شي، لاړ شه دفتر ته، پلانګي هر څه کار شي، هر سړی یو څه کار لري. ما غوندې وزګار نه چې کار نه شي ټوله ورځ او سبق وایي، خو دا م یو کار دی په هر صورت. نو دا یو طریقه دا شوله چې دغه ورځ د معاش دپاره شوله. واللیل سبات، او دا شپه چې کوم یو دا یو ځای کې ثبات راځي، بل ځای کې سکنه راځي، د سکون
سکون دی د آرام دپاره ده د شپه آرام ده. دا یو خبره پکې دا ځان سره نوټ کړئ چې د ورځ د کارونو دپاره الله پاک تعین کړې ده او د شپې د استراحت آرام دپاره. موږ په دې اوس دنیا کې سرچپه شوې ده د ورځې خلک خوبونه کوي شپې بیا کارونه شپه خو مشکلات یې پکې وصل هغه یو خبره. دویمه خبره ډېره دقیقه په اجتماعي لحاظ دا په ساینس پورې ډېره مربوطه نه ده، په اجتماعي لحاظ پورې مربوطه ده. که بالفرض داسې وایي چې دا ورځ بیا همداسې سرسري نو بیا خو استراحت ته خو په هر صورت ضرورت و چې سړي به استراحت کولی سړي. نو تاسو خیال اوس لږ اجتماعي لحاظ باندې دې مسلې ته لږ توجه وکړئ. فرضاً دا اوس خو شپه نه راځي نو بیا چې شپه نه راځي خو بیا دا ساعتونه بیا بیا څلېرې ساعته خو بیا نه وي که نه، بیا به دا خو دا څو زر ساعته به 2 لکه ساعته به 3 لکه ساعته به همداسې به وي. خو طبیعي خبره دا ده چې 8 9 10 ساعته چې سړی کار وکړي 10 ساعته ډېر تورزن چې دی 15 ساعته تورزن چې نو 15 ساعته د سړی کار وکړي ډېر تور هغه هم فرق لري چې دروند کاري خو نشي کېدای خو سپک کاري به کېدای شي 15 ساعته سړی وکړي هم په ډېر د زړه په زور باندې. نو بیا به یو سړي ټوله ورځ ده نو هسې ورځ ده نو شپه خو هسې نه راځي، شپه نه راځي نو استراحت ته خو ضرورت و. ما سهار کار شروع کړې بالفرض سهار خو نه سهار بیا نه وایو که نه ځکه سهار خو نشته ټوله ورځ ده سهار پکې بیخي شپه نه وي خو سهار خو بیا نه وي بیا غرمه هم نه وي بیا مازدیګر هم نه وي ماښام نه وي ټول یو شی خو دا څه ورته هغې ته به څه وایې چې دا کوم وخت دی. خو بالفرض 15 ساعته ما کار وکړي ما چې 15 ساعته که ډېر تورزن 10 بعضې 8 بعضې 9 هر صورت یو سړي 10 ساعته 10 بیا اوسط 10 ساعته کار وکړي 10 ساعته بعد دی اوس آرام ته ضرورت لري استراحت ته ضرورت لري چې 10 ساعته پوره شو بس بیا به استراحت کوي صحیح شو. خو دې سړي څو بجې کار شروع کړی بالفرض 8 بجې کار شروع کړی نو 8 چې شو دا 8 نه چې شروع شو 10 ساعته چې برابرېږي نو 4 ساعته دا شو نو تر شپږو پورې کار وکړي شپږو نه بعد به مجبوري ویده شي یا استراحت وکړي. دا بل سړی چې دی د کار شروع کړی دی د 4 بجې باندې د سهار په سهار خو نه شي هلته خو داسې فکر وکړي چې په سهار 4 بجې شروع کړي نو دی چې 4 بجې شروع کړي 4 چې 12 سره شي نو 8 ساعته دا شو 2 ساعته نور 2 بجې به شي نو دا سړی به 2 بجې د ماسپښین په اصطلاح سره دی به کلان استراحت کوي اوس به ویده کېږي ځکه دته خو ضرورت شو. اوس بل راځي په سهار چې مونږ شپږ بجې خو دی نه په 2 بجې باندې یو سړی په 12 بجو باندې کار وکړي هسې خو مو شپه نشته په 12 بجو کار وکړي نو ده چې 12 باندې کار وکړي چې 10 بجې د ماخستن راځي دی خبره نو بس دلته کار پوره کړی دی به ویده کېږي. دلته که خیال مې دا ډېره دقیقه خبره ده چې اوس به یو سړی لکه مونږ هم تاسو مثال یو سړي وخت پوره شو په 6 بجو د مازدیګر خو نشته خو به دی وخت ویده شو دا بل په 8 دا بل په 9 دا بل په 10 دا بل په اوس د زندګۍ دا کارونه چې کوم یو دي دا خو ځینې کارونه انفرادي دي. انفرادي کې څه مسله نه وي ډېر کارونه دي مونږ او تاسو اجتماعي دي لکه فابریکه ده اوس فابریکه کې یو سړی به وایي چې زه په 8 بجو ویده کېږم بل وایي چې نه بل لاس پلان کې او دوکان به اوس څه وخت سړي خلاصولی دا دوکان به څه وخت سړي خلاصولی چې اوس دا خلک ټوله شپه ټوله ورځ د دوکان به څه بجې خلاصوي دا سړی او دا خلک به څو بجې راځي دوکان به خلاص کړي خلک به هغې وخت کې د خلکو د استراحت وخت دي او چې کله دوکان بند دي نو هغې وخت کې به د خلکو د ویښتیا وخت دي نو سړی به ویښې جالبه د خدای زه خو ویښ یم څنګه دوکان بند کړی او دا خو د ما د استراحت وخت دی تا د خوب وخت دی ما هېڅ څه پروا کوي ته ویده کې کله دا په تعلیمي ادارو کې چې کله هغه ډېر محصلین خو هلته بیا خو شپه خو یي که نه په هر صورت که نه وی بل پر د تعلیمي ادارو کې کله بعضې خلک د شپې تر ډېر وخته کښېني یو تر 8 کښېني بل 9 کښېني بل 10 کښېني بل 1 بجې پورې بل 2 بل ماخستن کښېني تر سهاره پورې درس وایي مطالعه کوي سبق وایي خواري کوي اول نمره دوه نمره دا مسلې پکې بعضو خلکو استعداد کوي مجبوري ډېر درس وایي نو په یو اتاق کې چې سره اوسېږي یو اتاق کې 3 4 5 کسان د تعلیمي په دوره کې دا یو غټ مشکل دی چې بس هلته د دې خلکو د استراحت وخت او د مطالعې وخت وایي نو کوم ځینو ادارو کې زموږ پوهنتون کې وو هغې کې به یو چې مطالعه خانه به بېله وه هر تعمیر کې به لاندې منزل کې به د مطالعې دپاره خاص ځای جوړ خو دا به عام نه و دا به کوم ځایونو کې ډېر داسې پرمختللي ځایو کې به دا شی و نو هلته به تله هر سړي به مطالعه کولو څونه کول نور به اتاق به د خوب دپاره و د شراره به سر سړی به چپرکټ نه و د اوس ویده به شو خواب هم دا تګ و راتګ کې به هم مشکل و نو الله پاک نظام داسې جوړ کړی چې ورځې راوست دا ورځ ټول خلک په همدې کې مصروفي کارونه کوي مازدیګر ماښام چې ټول خلک راځي کورو ته بیا هلته د استراحت جبري دې ته جبري استراحت وایي
او په دې عسکري نظامونو کې بیا دا دی چې هلته فکس چې دغه وخت به راشي بس زنګ ووایي چې بس ټول ویده بیا نو ویده شي ویښ خو ډوډۍ اوبه چای د هر شي دپاره خپل وخت دي هلته فکس ساعت 1 بجې باندې به دا کار کوو، په 2 به دا کار کوو، 5 به دا کار کوو، 6 به دا کار، د مطالعې وخت معلوم دي، خوراک وخت معلوم دي، استراحت وخت معلوم دي، د وخت معلوم دا ټول نو هغه خو ډېر مشکل نظام ته خو الله پاک داسې یو طریقه جوړه کړه چې ورځې د کار لیله معاشه نو نهار چې معاش دپاره د کارونو ټول اوځي کارونه کوي، ماښام چې ټول ځي کورونو ته استراحت وکړي، سهار بیا راځي بس دا نظام داسې یو هغه کې په یو طریقه په یو ترتیب یو هغه باندې د نظام مخ په وړاندې ځي. نو دا یو طریقه شو ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب دا خبره شوه. بله دا دی چې دا وړی او ژمی چې کوم یو دی ولې فصلونه راځي د فصلونو کې غټه خبره ده موږ او تاسو دا بدن چې کوم یو دی دا مختلف خوراکونو ته مختلف ویټامینونو منرالونو مالګو پروتین کاربوهایډریټ دې ته ضرورت لري. د کال په دې فصل کې تاسو خیالي هر فصل ځان ته خپل میوې لري، ځان ته خپل ترکاری لري، ځان ته خپل سبزیجات لري. دغه موسم کې چې کوم یو ترکاری او سبزیجات راځي دا په بل موسم کې نه کیږي، دا په دې موسم کې بل موسم کې نه کیږي، ځکه دا د نباتاتو په داخل کې چې کوم انزایمونه او هورمونونه دا درجه حرارت پورې مربوط دي. درجه حرارت چې ټیټیږي دا ورسره فعالیت کمیږي چې جګیږي. نو تاسو خیالي په ژمي کې ټول ونې چې کوم یو ډېر کمې محدودې ونې چې کوم یو دي هغه پاتې شي، دا نور ټولې ونې پاڼې وورژي هېڅ هم نه کوي. پسرلی چې ورو داسې غوټۍ راوکړي بیا راغټ شي بیا پاڼې وشي بیا وروسته پسې ګل وکړي بیا پسې دانه شي بیا میوه شي بیا هغې مختلف شیان جوړ شي په مختلفو موسمونو کې. نو د پسرلي سبزیجات ترکاریباب میوې د هر څه فرق لري. د اوړي د ګرمۍ موسم بیخي فرق لري، نور شیان پکې راوځي بیخي هغه شی چې هلته پسرلي کې دلته نه وي. بیا چې هغه کېږي مني بیل چارمغز دي زرغوزي دي او املوک دي پلانکیا دي دا په مني کې راشي. ژمي کې بیا هېڅ سپېره کدو اما وچې میوې خلک خوري، دا فرق لري. دغه فصلونه الله پاک داسې پیدا کړي چې په دې 2-4 فصلونو کې داسې شیان داسې نباتات داسې میوې داسې میوهجات سبزیجات دا ټول شیان تولید شي چې په پسرلي کې هغه سبزیجات او میوهجات په دغه وخت کې مناسب دي، دغه وخت کې راځي د استفاده کې موجود هغه شیان تناخلي. بیا د اوړي میوهجات هغه چې راوځي په هغې وخت کې بیا دغسې هغه کې دا اوړي کې معمولا سړی خولې کېږي، ډېر اوبه ډېرې ضایع کېږي ته نه. په دې وخت کې دا هندوانې بیخي ډېرې ټول دنیا کې هندوانې په ګرمیو کې ډېرې شي، ځکه هلکه سیروم غوندې شی د اوبه ډېرې زیاتې کوي. په ژمي کې بیا د سرچپه غوندې یو کار راشي، په ژمي کې د مالټې او کینو د نارنجو د لیمو دا ډېر شیان زیات شي. در حال کې په ژمي کې خو سړي ته خوراک دا تور شی په کار نه وي. خو دلته یو خبره ده ډېره دقیقه خبره دا ده، هغه دا ده چې د امراض مقابل کې انسان بدن کې دې باندې موږ درس کړی و د انسان داخلي مقاومتي سیستم چې ایمونټي سیستم چې کوم ورته ویل کېږي ځواک داخلي، دغه ځواک د تقویه کولو په خاطر د بیرون دپاره دغه شیانو ته ضرورت دی چې ویټامین سي او دا شیان ولري. دا معمولا په ژمي کې او په ژمي کې خو ریزش او دا شیان ډېرې دا مقاومت د بدن په هغې وخت کې کمیږي چې کمیږي په دغه وخت کې دا شیان راوځي بیا. نو هغه وخت کې دغسې الله پاک دې ته ترتیب پیدا کړی دی چې دا 4 فصلونو کې میوهجات سبزیجات ترکاریباب دا ټول شیان چې کوم دي دا په یو فصلي کې یو ګروپ راوځي چې موږ بدن ورته ضرورت لري. په اوړي کې په ګرمۍ کې بل راوځي، په مني کې بیا بل راوځي، په ژمي کې بیا بل راوځي. کله بیا تازه میوې موږ او تاسو ته ملاوي کېږي، کله تازه نه وي بیا وچې میوې. دا وچې میوې د بدن په صحت کې ډېر زیات رول لري، خلک په دې نه پوهېږي. خو دا وچې میوې خو هغه وخت راځي چې کله پسرلي کې ګل وکړي بیا وروسته مني کې اوړي کې لږ پخې شي بیا مني کې هغه شي ورسېږي نو بیا څه وچې کې هغه ژمي او د دې نه استفاده کوي ټول کال یې بلکې خوري. نو تازه میوې خپل یو ګټې دي، د وچې میوې خپلې ګټې دي. حتی دا تحقیق دا شوی دی چې څوک چې وچه میوه ډېره استعمالي د عمر زیاتوالی پیدا کوي، بدن یعنې چې مضبوط او هغه راځي چې مقاومت زیاتېږي د بدن. دا یو شی دی. دغه الله پاک چې پر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب دا ټول شیان چې تاسو وګورئ دقیق دې ته نظر واچئ بیا سړی پوهېږي د آیات څومره ژوره معجزه ده، د آیات څومره ژور حقیقت دی باسي پرې کړی، څومره حقیقت ته اشاره کړې ده. دا هر څوک نه پوهېږي تر څو چې دقت
دا سړی ولولي. نو همدونه بس انشاءالله د موسمونو د ورځې شپې او د کال او د دې شیانو د تغییرات تبدیلات چې کوم راځي په باره کې همدونه درس انشاءالله بس نور به بیا نور شیان به بل درس کې متاسو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.